ټریننګ تا ورکړی دی، پیسې وسلې ته ورکوې او په کور زما راننوځې. منظور پښتین وایي مسله پښتونخوا کې نه بلکې GHQ کې ده. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جهلان دا نه عین مني، نه اسلام مني، نه پښتو مني، ظلم مني، جبر مني، ډالر مني، امریکا مني، جنګ مني، خو ستا خاوره ستا د خاورې حق نه مني. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د مومندو ولسي پاڅون کې ګډون وکړ چې لسګونه زره خلک ورته راټول شوي وو. پښتین پاکستاني ریاست ته وویل پر موږ د الزامونو لګولو پر ځای خپل ځانونه اصلاح کړئ. اوس هغه وخت نه دی چې خلک به ستاسو د غدارۍ او جاسوسۍ له الزامونو وویریږي. منظور پښتین وویل که ریاست ته رښتیا هم د ترهګرو ځالې نه وي معلومې او غواړي چې ختمې کړي نو راشئ موږ یې ورته په ګوته کړو. هغه وویل موږ پوهیږو چې تاسو بیا له اقتصادي انزوا څخه د ځان ژغورلو لپاره د پښتنو په سر سودا کړې او ډالر مو ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه پښتونخوا کې تر هغې پورې امن نشي راتلی تر څو چې GHQ ځان اصلاح نه کړي او له ترهګر پالنې څخه لاس وانخلي. منظور پښتین همداراز وویل که پښتانه یووالی ونه کړي نو همداسې به یې جنازې پورته کیږي لکه څنګه چې پېښور کې د 100 کسانو جنازې پورته شوې. هغه ویلي نور به پوځ ته اجازه ورنکړو تر څو د پښتنو په وینو تجارت وکړي ځکه د جعلي جنګونو پښتانه تباه کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.